حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي عبد الله الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لا يتم ركوعه وينقر في سجوده وهو يصلي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو مات هذا على حاله هذه مات على غير ملة محمد. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي لا يتم ركوعه وينقر في سجوده مثل الجائع يأكل تمرة وتمرتين لا تغنيان عنه شيئا. رواه ابن خزيمة والطبراني. عايزان خبره خو هغه د المانځه په باره کې روانه ده چې د الله رسول فرمایي تاسو چې لمونځ کوئ د لمانځه به ډېر خیال ساتئ ولمانځه ته به د عام عبادت په نیت نه ګورئ چې ټیک د سید هغه د رکوع وسوه سجده وسوه چې کوم لمونځ الله او رسول ما او تا ته راسپارلی دی یا یې غوښتی دی هغسې ورکول دا ضروري دی لازمي دی. تاسو اندازه ولګوئ موږ د یوه کوره څه مالګه راوغواړو بره راوغواړو یو مټ وړه راوغواړو که ما او تا دا مالګه هغسې واپس ورنه کړه دا بره مې ورنه کړه وړه مې ورنه کړو نو سړی څونه ګیله کوي چې ما چیش در استولی و تا ماله چیش را واستوي ما چیش در کړی و تا چیش را کوي څونه ګیله کوي نو دغسې الله او رسول له ما او تا ګیله کوي چې ما چیش در ښوولی و ته څه رقم کوي ما څنګه لمونځ فرمایلی و تا څنګه لمونځ په مخه اخیستی و نو چې ما او تا د څنګ د امسایګانو د یوه مټ وړو جواب نه لرو نو د الله او د رسول به څه جواب ما او تا ولرو. صحیح سو زموږ ټول منځونه تقریبا یو دعوت و تبلیغ والا چې کله په جماعت کې دی په جماعت کې چلیږي لمنځونه سل منځونه کوي یو خو هغه عام الکان تللی سي روزه و لس ورځې دپاره د مارکیټ او د شاپینګ سنټر سره غورځېدلي د هغو مقصد ګرڅه دا نه دی چې زه تبلیغ کې راسم هغه هلته صرف چټۍ ورکړې ده مالک یې ښه سړی دی به دی صرف د خپل ځان وسا کېدو دپاره د دعوت و تبلیغ لاره چې د هغه یې اختیار کړ چې زه به ځان پکې وسا کړم هلته د دعوت چې کوم اصول دي د هغو خیال نه ساتي هلته چې امیر دی د هغو خیال نه ساتي هلته چې علاقه و معاشره د محله د هغو خیال نه ساتي بس ناری دی خنداوي دی ګپې دی مطلب هر ساعت کوي وتلی دی خوراک دی چشاک دی بس زه امیر صاحب غریب ښه سړی هغه وایي یاره تازه الکان راغلی دی تازه تبلیغ له راغلی دی نو باید چې زه ډېره سختي ورسره ونه کمه دغه خلک چې دي دا د دین او د اسلام د بدنامۍ سبب جوړیږي هر سړی چې د دین او د اسلام د بدنامۍ سبب جوړ سي دا داسې دي نعوذ بالله نعوذ بالله لکه زه چې محمد رسول الله بدنامه کړم که زه یا ته په زړه کې دا تصور وکړو چې یاره زه راسم نبي علیه صلات وسلام بدنامه کړم د دې سړي به څه انجام وي د دې سړي به ګر سره څه حال په دنیا او په قبر او پر حشرګاه به څه حال بعینه دا دین بدنامه کول دا د غس لوی خبره ده سنگینه او درنه خبره ده سړی دین چې دی هغه بدنامه کوي یعنی دین بدنامه ده د زړه اغله په مسجد کې زما سروزه کې راغله یم زه الته موبایل کوم الته فیسبوک کوم الته مې غیټ پون چې دی هغه په غوښ کې چولې د جهان سره خبرې او مجلسونه کوم الته ز خپل غانې اورم پلانای نو دا د دین بدنامي نه ده دا د الله د کور بدنامي نه ده داو نو چې دنو ماوتاب کله د الله رب العزت عظمت لوی چې دغه پیژنو ماوتاب کله د محمد رسول الله ادب او احترام چې دی هغه کو تاسو د پیغمبر علی السلام په ادب او احترام خبري است عائشه صدیقه وایي زموږ په کور کې و وصی ولا وصی و دا په غرو کې چې کوم وصیانه ګرځي دا ولا نو دا په کور کې چې په پیغمبر علی السلام نو دا ډیر ځغلې دی واره وی کمرې لره بیا بل کمرې لره واره په یو ام المؤمنین سی بیا په بل منډه بیا وغلې چې کله به جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په کور راکشي وته
مجب د پیغمبر علی صلوات و سلام د پښو یا دروازې ژغ واورېدی دغه وصی په ولاړه په کونج کې به قرار ناست وسره شورېدل نه ولی محمد رسول الله رالی پیغمبر علی صلوات و سلام الله دې لره استولې چې دغه وصیانه به ستا ادب او احترام کوي دا خدمت واستاده پر راستولې چې دا یو نمونه د پر دغه لاره باندې روان سي لیکن دغه نمونه چې دغه حیوانانو په مخه واغستله مش په مخه نه د خاصیت ځکه حیوانانو ته الله جهنم نور کوي او ما ته به الله راکړي دغه پیدا سول عزیزانو د پیغمبر علی السلام دومره لوی شان دی دومره لوی ادب دی حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ فرمایي وای ما چې کله د الله د رسول سره بیعت کړی دی اول ورځ چې ما اسلام راوړی داسې به د الله د رسول پر لاس باندې لاس کښې شوی زبل منځ کوم زب زکات ور کوم زب بدکاری نه کوم زب ماتم نه کوم زب شراب نه کوم زب رواج د پر دین او اسلام ترجیح نور کوم دا خبرې وي حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ تر مرګ تر ساعت پرې دا رسول لاس دی بیا ما شرمګال را نه دی وړي مال ولي زما دغه لاس ته محمد رسول الله سره لګیدلې دی دیرش کاله څلوېښت کاله څلور پور تک شته دا لاس بیا د خپل بیا د بي ډیره معافي خپل شرمګالر نه دی وړي ولې ول زما دغه لاس ته محمد رسول الله سره لګیدلې دي ماته خوان نه راکې اشنو ما ته څه چم کو مشکماله په مخه خسته ده او فکر می دادی چې مر جنتیان فکر می دادی چې یار ک جنتیان واغه به مرجو دغه فکر بکو ک جهنميان او هغه به مرجو ولی مرد الله او رسول لار کوم چې بللې دا پر الله روان نه یو الله او رسول چې کوم شي سپارلې دي مر هغه سن دي ور سپارلې واپس نو چې نه مې دي سپارلې دي ته منافقت وایي او د منافق د پاره جنت چې دی هغه محال دی دا ډیره ګرانه خبره ده چې الله دی منافق ته جنت چې دی هغه ور کوي نو د المنز د غمره اهتمام لري د غمره لوړ عظمت چې دی هغه لري یو صحابي فرمایي وای یو وخت تیرېدم پر لار باندې پیغمبر علی السلام په مسجد نبوي کې پر نپلو ولاړ چې ولاړو نو زمر عالم سره سدي پیغمبر اسان چې دوه رکعات المنز وکما ټیم ډیر دی ویرا لم نت څه وتر چې وتړې نو الله پیغمبر علی صلوات و سلام تقریبا 2.5 سپاره څلور سپاره پیغمبر علی صلوات و سلام په ورکات کې مال وس پر کول ورولاړ سی وس پر کول خیر بیا چې وخت کول ورولاړ نو بس وس پر کو کې د الله رسول اغمره سبحان ربي العظیم وای چې څومره د الله رسول ولاړ واخرت وای 2 سپاره 3 سپاره 4 سپاره څو ټیم ولګي د الله رسول پر رکوع کې دغه ټیم لګوي کما او ته تهجد کوو ما او ته دغه رقم نفل کوو ما او ته اوابین کو پلانې زما استاد پرم دا خبره جایزه ده چې ما او ته کله رکوع لرولاړو پر رکوع کې ما او ته خدای ور سبحان ربي العظیم وای 15 واره و واره وایو یا یوصل 15 واره وای بخالي سبحان ربي العظيم ما وای سبحان ربي العظيم وای سبحان الله الحمد لله الله اكبر لا حول ولا قوه الا بالله سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله چې زړه کې غواړي هغه ذکر چې دی هغه پکې وکا د الله رسول فرمایي پر رکوع سجده کې قران مو وایا په دې کې خالص ته الله رب العزت ذکر چې دی هغه کوا نو که یو واره یک زر واره سېسو په نفل کې وتی ته اجازه ده په نفل کې درته اجازه ده و ما ته اجازه ده وته ته اجازه ده چې زړه دی غواړي یو سړی چې دی غراله ماپشن المنزل مطلب ټیم ډیر شل منټه پاتې دی څلور رکعات سنت کوي دا سنت دار کم وکه چې بیا تر رکوع لرولاړې په رکوع کې ضروري نه ده چې خامخا ته درې ور سبحان الله العظیم وایي 15 ور یا وره دا مش کم سے کم شوولې دي کې سل ور وایي کې 300 ور وایي کې 500 پروا نه لري څومره ستال منځ ورته هغه مطلب الله تعالی ثوابونه چې دی هغه اصحابي او پیغمبر سم چې رکوع لرولاړې نو رکوع هغه داس ولکه چې څومره د الله رسول قران ویلو چې بیا د رکوع سره پورته سمع الله ولمن حمد ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا الله 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 اغمره ولاړو لکه څومره چې په رکوع کې بیا چې سجدي لره ولاړی اغمره په سجده کې ولکه څومره چې د الله رسول قران ویلو په داول رکعت کې ول چې دویم رکعت له پیغمبر علی السلام را ولاړی دی راپورته کې دی ما سلام وګرځي جن روان شي هیڅ رقم څه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته چې الله رب العزت دمر عظیم مقام ورکړی دی نو داغه دا معنا خو نه ده چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام لمن چې دی هغه داسې کې لکه ما ته نعوذ بالله الله د رسول هغه لمن چې انسان تصور صحابه کرام نو سره چته دي ابراهيم علیه الصلاۃ والسلام صلی الله پښتنه وکړ
ابو نعیم اصفهانی روایت را نقل کړی ورته ویل ول ما ته دا عظیم مقام ول درک دا دومره عظیم مقام چې ما ته درک دا مې ول درک وای الله ورته ویلې ول اغه وجد دا یا ابراهيم عليه السلام پښتنه وکړه چې تا ماته دا دون لوی مقام ول راکې پر چی اشتراکي الله ورته ویلې ول ستال منځ ماته ډیر خوند راکوي تا ډیر شایستل منځ کوي ستال منځ ماته ډیر خوند راکوي بیا ابو نعیم اصفهانی فرمایي چې کله نمرود را ولاړ شو د ابراهيم عليه السلام ته ورته ورواچوي درې ورځې وي الله رب العزت د اسمانه فرشتي را واستول په دبسل منځ کوي درې ورځې ابراهيم عليه السلام منځونه ورکول په ور کې صحیح سلو ګور از مشکه تور جر دی ک سپین جر دی ک کشر دی ک مشر دی داسې منځ کې لکه چې شیطان مشتره شو ولې دی یو بزرګ شیطان ته ویلې ولته ماته د الله راوښه ته د ستا چې کومه مرتبه ده ته څنګه ورسېدلې هغه یې ارزما صدر نه ورځي چا دا پښتنه نه د کړي ته څنګه نن زما صدر ولیات یې ماته راوښه شیطان ورته ویل ک څوک دا غواړي چې زما مرتبه ته ورسېږي دوه کارونه شروع کړي یو قسمونه ډېر اخلي په کاروبار کې قسمونه ډېر اخلي ازمش چمن والا بیا د مور د خور د لور چی هغه توري چې پکې وایي کبه زه درواغ درته وایم صحیح سلو یا مطلب قسمونه قسم ده خدای را خبر دی والله تعالی ثم قسمونه ډېر اخلي او دویم دا د علم جرجر کوا که غواړي چې زما مرتبه ته ز شیطان یم زما خو غټه مرتبه ده د جهنم په مرتبو کې نو غټ کتم غواړي چې زم دغه رقم سم لکه زه چې یم نو دوی خبرې یو په کاروبار کې قسمونه ډېر اخلا لکه ازمش کاروباریان چې سره اخلي پر یو ور په باندې د دومره عظیم رب قسم واکلی چې هغه یو ور په توګه نو ته څه کوي چې تا د دومره عظیم رب په نامه ګټلې ده د دې مثال دی لکه سړی چې راولاړ شي خپل کور والا باندې ورور یو زړه برقه مرکو کې چادر یا مور روانه کې پر دکانو یې ګرځي چې ما مور ډېره غریبه ده تی ماته ور پیراک د دومره لوی عظیمه هستی چې ستا دی ده هغه تر ولر چې تر روپیانې په ګټه نو چې سړی دغه شی نه غواره کوي چې ما ادي او کوروالا زره روانه کم یا لور روانه کم یو رپی پر سر په عزت وګټم نو د دومره عظیم رب په نامه باندې بیا ولي ور په ګټي چې ما دي په عظیم رب سره قسم زما یو واقع چلويش کاله کاروبار کړی چلويش په دا چلويش کاله د په خپل کاروبار کې قسم نه دی اخست په چلويش کاله د په کاروبار کې قسم نه دی اخست نو زه کاکوجي بولن زورته کاکوجي هغه دی ور پېدم ولا ګټل یو ور پېدم ونه ګټل کسړی بغیر د قسمه کاروبار کوي حلال ګوله به الله ماشام درکې او که یا قسمون نه طلاقون نه د مور د خور هغه توري چې هغه د ویلو نه دی هغه سړی وای بیا به ډیره الله درکې به خډيره به درکې استاد جنت سبب بیا نه وګرځي استاد جهنم سبب وګرځي نو خبرم د دې پر درته کوله چې موږ به د دین بدنامي سبب نه جوړیږو زملای مزه د دین جره می دا لنګوټه می دا ورور بزه لکه دا نه دا ټیک ټاک د موبایلانو کې سپینجري سړی دی مشر سړی دی لنګوټه تړلی سپینه خولي په پېښور کې د ملاو د امریکا څخه فرق نه کیږي لا جره سپینه خولي هیڅ فرق نه کیږي دا ډانسونه دا ټیک ټاک دا خر کیږي دا بیوقوف دا ناری دا د خرو دا د سپیانو دا د اسلام بدنامي ته نه کوي کافر خو ما ته په دې نه ګوري چې دا ملا دي دا غیر ملا دي کافر او ما ته د مسلمان په نظر ګوري نو که یو مسلمان را ولا سجر يم درلوده پګړی او عمامه يم درلوده پر سنت هم برابر وو دا کله کله د موبایلانو کې نه الله اکبر په خدای قسم په محمد رسول الله پسند وای لوبي کوي د محمد رسول الله سنت چې جره او په هغه لوبي کوي د محمد رسول الله چې کوم عمامه او په هغه لوبي کوي ظالم کوي او سړی کم سي کم چې وسو بدکاری کوي نو جره نه لري ټیک ته د جره بدنامي خو نه ست پکې صحیح سو تا جرم پرېشه د لنګوټه دیم تړلې د تبلیغ سره دیم تعلق دی او بیا چیش کې د جهان فاسقیه دا د چا بدنامي ده د الله د لارې د دین او د اسلام بدنامي ده کنه ده دغه بدنامي به الله بیا لما او تا پښتنه کوي ما ته دې خبره جواب چې دی هغه نه لرو صحیح سو نو لمنځ به موږ په هغه انداز کوو چې څنګه الله او رسول الله تشولې دي او کوم په هغه انداز نه کوي نو ګوره ما د ټول یو مټ وړه دا څوک نه قبلې چې ما ته څنګه راکړیو هغه سیم نه کوور نو د الله رب العزت په دالمن څنګه قبلې په خپل دربار کې نو دغه یو صحابي وای پیغمبر سم را رجلا لا يتم ركوع وای یو سړی پیغمبر علی السلام ولیدي دلمنځ کوي رکوع یې سم نه کوله سجده بیا داسې ولا لکه مرغه چې دا نه بس سرویس ذکر سره ولګو به تر راپورته
نو د الله رسول و فرمایلی ول فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم لو مات هذا على حاله هذه مات على غیر ملت محمد. که یو سړی پر دغه حال مړ شو چې دا سره کوم منځونه کوو ژر رکوع ژر سجده رکوع سر نه دی راپورته سوی الله الله په موبایلین کې پتی به خډیر خبرې لیدلې مې دا و. نو د الله رسول فرمایي که پر دغه حال ته مړ شوې ته زما پر دین نه مړ ته بلاړې ګوره چې پر چیش مړ شو مشته چې دا کله مړی په قبر کې ځدو دا مړی چې څوک په قبر کې ځدي نو دوه درې کسان ورشه واسي هغه به څه وایي چیغې به نه وي نارې به نه وي هغه به دا وایي وای بسم الله دا تور خو دی وایو بیا به ته دا ور سره وایي چې یا الله زه دا مړی په دې قبر کې ځدم علی ملت رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پر دین نو پر لار پر نقش قدم موږ مړی ولې نسوځو موږ دا غوي چې موږ هندوان نه یو صحیح دغه دا کنه نو چې موږ هندوان نه یو موږ مړی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پر سنت یزدو داغه مړی د پیغمبر علیه السلام پر سنت المنز کړي یو کیا کې کړي و نو بیا حق د دې چې په قبر کې هغه رقم شي او کې په ژوند کې د الله د رسول په سنت شرمېدی او بیا په قبر کې پر هغه طریقې یزدو نه دا ظلم نه دی دا دروغ نه دی او دا دروغ مشتي په ژوند کې ډیر دي د الله رسول فرمایي وای کم سړی چې په داسې حال کې مړ شو چې هغه لمونځ کوي ژر ژر یې کوي دا زما پر ملت باندې نه دی دا ګوره چې پر چیش باندې مړ شو او موږ غواړو چې موږ پر ملت د محمد رسول الله چې دی هغه مړ شو او پر ملت د محمد رسول الله چې څوک مړ شو هغه کامیاب دی. نو د الله رسول فرمایي دغه چې دی هغه لمونځ نه بلل کیږي وای د دې مثال دی لکه یو سړی ډیر وږي دی بیا رالی دوه کجوره پیدا کړه دوه کجوره دی مړی نه مړی نو دا هغه رقم دا تا چې لمونځ وکي دا ستال منظم تا د جنت لار ته نه جوړی چې تا جنت لره بوزي او تا به چیرې بیا لکه چې هغه سړی کجوري وخوري ورځي پاتې چې دا هغه رقم سړی بل منځو کې جهنم لره بوګارسي. صحیح سلو لمن سم کوو ډېر احترام وکي نخرې به نه کوي موټر بلره اعلی گاډي بلره په 10 کروڑ وي په شهر کې بنئ په خدای قسم کده الله په دربار کې دی و مچر حیثیت لري دی و مچر نه دی دنیا بلره بیٹکان بلره دسترخانون نه بلره جهنم نه بلره خلق به خالص تاثر دریږي سیلفي به جوړي دا به د ځان د پاره فخر جوړي فخر بوله په خدای قسم کده الله په دربار کې سپی نه دی سپی د سپی لکې نه ده د سپی د لکې یو بیرته د الله په دربار کې څه حیثیت لري که یو سړی هر څه دنیا ولري او د الله او د دین او د اسلام او د محمد رسول الله احترام او ادب نه لري د الله په دربار کې دا سړی د سپی د لکې دی و بیرته حیثیت هم نه لري. حیثیت هغه څه خوان کوي د ازما واستانه چې زو ته حیثیت درکم ته و ماته حیثیت راکې حیثیت د الله او د رسول چې کوم شول سوی دی هغه بغواړي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل يصلي 60 سنة وما تقبل له الصلاة لعله يتم ركوعه رواه أبو القاسم الأصبهاني. د الله رسول فرمایي یو سړی به شپېته کال لمونځ وکړي د شپېتو کالو به یو سړی به عمر شپېتو کالو ته رسېدلی یا به شپېته کاله دی چې دی هغه لمونځ وکړي لیکن الله رسول فرمایي وما تقبل له الصلاه د دل منځ الله نه قبلې ولا نه قبلې چې شدی د قبضه مزکه ده د بل پر مزکه ولاړه ته د مزکه ولې قبضه کړي یا د ورور یا د خور یا د امسایا یا د غریب یا د مهاجر ولې د قبضه کړي ستل منځونه څوک څه کوي زموږ معاشره نه ده دا د دې دا فکر دی چې د باندې ووتم بیا زو کار سره پیږي چې مسجد لراله بس نو ځو بیا د الله په دربار کې سجده کوم لکه چې ما او تا په مسجد کې درواغ ویل حرام دي بدکاری کول حرام ده شراب حرام دي قبضه حرام ده مړی حرام دي جنگ حرام دي قتل حرام دي د مسجد ته باندې د غشندغي حرام دي زموږ خدای بدبختی د موږ په مسجد کې الله دی په بازار کې بیا ز په رزما کار پېژ دی خبرې موږ دوه کړي او په مشک دا خبره ستا د الله رسول فرمایي یو سړی په شپېته کال المنځ وکي شپېته کال وما تقبل له الصلاه د دبل منځ الله نه قبلې لعله يتم الركوع ټیک دی سید رکوع به برابر ولا يتم السجود سجده به خرابې لاسونه پراغه پراته دي سجده چې سر راپورته کوي لاسونه براغه پراته دي سر راپورته کې بیرته سجده لرل یا لاسونه راپورته کو سر د مځکه سره ندی لري سوې مځکه ته نږدې دی بیرته دوی سجده لرل لاړې دال منځ نه صحیح کیږي عزیزانو دال منځ نه صحیح کیږي دا مشګه پکو دا می خلق د پنجابیان خطا استری دي موږ پنجابیان منځونه نه کوي روزه نه نسل منځونه روزه خو ته کوي ظالمه
په روزه کې تا پیلمان کول کدي نه کول په روزه کې تا بیکار پحشان قتل کدي نه قتل په روزه کې ته شراب پر دکان مزدور وې کنه وې او ته دانه په خبر تور سره د غزمرتي بازار لره ورس دا نږدې پلازې لره ورس یو سړی چې ورشه د کمپیوټر باندې چیرې دی ویل مانځل راتل شه د مانځ سره چراله چیرې وی ولال منځ مې کوي مانځ چراله میموري کارت ورک چې شغاړې ورته انګریزي اردو پښتو علاقائی د بارو ملکو بیکار شان ورواچو دي زما میموري کارت یا پلمان یا رقصنا یا دانسنا یا غزل بیکار هغه پاش زیتوري نه سم ویل پردا میراب ستې شرمېږم چې څوک ما خبري اوري دا غوسه شرمېږم دا غوسم ډېر نه شرمېږم زموږ خوندې ولونی چې کوم خبر دا غوسه ډېر شرمېږم کریمه بیا نور خبري کړي وای دا غو د وجه ډېر احتیاط کوم چې کوم خور ولور چې بیان اورزما نو بیا به چشي بیا زما د پاره مشکله ده خبره کني تا ته ما خبره کړې ورسره دغه نږدې تللی ول منزل د منځ سي چراله تا ته چش راچی انګريزي غواړي عربي غواړي ایراني غواړي پاکستاني غواړي پښتو غواړي هغه بیکار هغه پحش هغه بدکاری دا تا ته راچی بیا سلو په در سواق بیا سلو په ما شام راوړي مور لره دوا راوړي مور نه جوړي سلنډي کیږي ټي بي د دوا ولر راوړي په دغه مردار روپۍ چې تا دوا راوړه دا به شسي کبه نور نه جوړس دغه سل روپۍ چې تا د خپل بچانو د پاره ډوډۍ راوړه پروت راوړي پلانې شي دا به ستا زامن سالي پاتې سي کبه نه سالي دي زامن کسبات ته مړ کې نو به خلک وای زویرا ولر سپلار مړ کې نو خود به مړ کوي نو مردار دې په خوړل نو صحیح چې مردار شي مردار دې ورکول نو نتیجه به مردارې نو خو نسی کېدلې چې ته یې درخت ته په بوله وبې او بیا جن غواړي اعلی زيتون او انګور او انار دا خو نسی کېدلې بیا غره کم غواړي لکه په زمزم چې دی وبکړي دي په مردار مړول نتیجه مردار را ل مردار ورسې د نږدې پلازو لر ورس دا دی وی پلازې دا په هر شهر کې دا چیستا په هر شهر کې استا تا ته چې غواړي الله اکبر استغفر الله هر ګناه به وکم خو ګناه جاریه نکوم هر ګناه به وکم داسې ګناه نه کوم چې تعالی غزل دروازتم تعالی رقص دروازتم تعالی فاش تصویر دروازتم تعالی فلم دروازه نه کوم زب مړم سبا په قبر کې پروت مغزما شام بستا سره ژوندۍ ابو بکر صدیق فرمایي بدبخت انسان هغه دی چې دای مرشي او ګناه ژوندۍ او مشتي ټوله په دې خبرې کې الله رسول فرمایي شپه تک کال بل منځ کې د دل منځ الله نه قبلې رکوع بیا برابرې ټیک د سجده بیا نه برابر سجده بیا برابرې رکوع بیا نه برابر ماز سر شبکه بیرته راپورته کی دا سره کم منځونه دي صحیح سلو دا سره کم خبر دا عمر څه چم کوو الکوان خو کښنی بچان دي ټیک دل منځ د مشراب ولې دای شي کوي ژر سوپیان ولې دای شي کوي دا ډیره بده خبره ده یار ډیره بده خبره زه دا موبایل نه دی موبایل زما هغه ورځ د خوشحالي د په کوم ورځ ما موبایل باندې هغه ورځ مې د خوشحالي بیت می سم بیا چې موبایل خلاص بیت می خراب بیا تعالی دار کوم میسجان راځي تعالی به دار کوم سوالونه راځي چې نه به ویلې سي نه به ور پرې شو ولې سي تعالی به داسې حال چې دی هغه راځي اریان پریشان چې الله دا څنګه معاملې ده بیا چې کله غي هیڅوک ملګری ټیک ټاک او شیر आवाज دی یا کښنی ویډیو کلیپان راواز دي سپینجر ری دی ملا دی سوپید دی خدای می تباک څنګه دې دین تباک خدای خو دې و شرموا لکه دین چې دې و شرموي دا خدای نه دي چې ما تاسو دا کاپیران را پښاله کیږي چې موږ کوم کار شروع کړی هغه خدای د خیر سره شپر مخ روان دي موږ موبایل دې د پاره نو کړی یو سړی مسافر دی کور له ټلیفون راوکي چې مور زه جوړ یم یا کور والا زه جوړ یم دا دې د پاره نو دا دې د پر راستول دې سره به ته چیچ کې زستا کور کې ته تصویر نه پرېږدې زه به تصویر در ولم ته ویډیو نه پرېږدې زه به در پرېږدم ته غزل نه پرېږدې زه به در ورسوم ته رقص نه پرېږدې ستا په اختیار بلانې زه به در ورسوم هغه دې در ورسوم صحیح سلو الله رسول فرمایش په تکاله بل منځ کې ازمر تیس پنځره نه دی بیا سره ته احتساب راغلی دی احتساب زو وعن بلال رضي الله عنه انه ابصر رجل لا يتم الركوع ولا السجود فقال لو مات هذا لمات على غير مله محمد رواه الطبراني بلال رضي الله عنه الله د رسول ډیر نازنین صحابي او نازنین الله د رسول د کور مشر دی و چې میل مر علی خوراک راوړه وړه راوړه پروت راوړه سبزی راوړه د کول کله کله یو رسپټ ورکس چورکس په پیغمبر صلی الله علیه وسلم بلال ته چیرې ورکه پروند راځي نه معنی ولی رسول الله غد يهودي د کور سمې چې دکان سمې کوم سودا په پور را وړې و د منو د پارستاره ته ویلو نو وس نست ټیم پر سوې ځین پټس ولم ولځین پټس ولم
الله رسول نو پټېږي ویلې وای نو حق را باندې دي نستا الله رسول یا پټېږه ما دا چمک ولا کزمش خلک نه زمش خلک موبایل نه پورته کوي یاره پیسې مې در باندې دي کم سے کم موبایل خو پورته کا تا ما ته چې سبا در کوم نو چې نن سبا سو ما ټلیفون ته ټلیفون نه پورته کوي زه دوه غځې پتا پس ما سفر وکړالم ولې زه کله کله په سفر یو ځای روانم څوک ټلیفون او چیرې زه خاص هغه علاقه ورشم چې پر کم ځای يم وم څه معلومه ده کېدل څنګه تیر سوی کېدل چې زی لیدل هغه څوک چې یو وخت ما مسجد جوړېدی نو یو سړی د له مسجد کې ولاړ ټلیفون ولراله ټلیفون چولراله ول چیرې دور تر زه په مسجد کې ولاړ مسجد جوړ هغه سړی د لیب سره هغه غټ سړی او پوج سړی او سراله دینو ټلیفون وکړ ته چیرې ورته په مسجد کې په مسجد کې زه ولاړ ته کمای چې دلې ول دراله په 15 منټه کې درسیږي صحیح سلو نو دا چم بسړی نه کوي تا یو چا پیسې در باندې دی ټلیفون پورته کوړته وایا والله کې لرم کبه پیدا کې یم د یو خاص ګمان دی را بسي ان شاء الله العزيز ستا کوړته زده رسول ستا پر ما حق دی ستا پر ما حق دی دا مکو یو ټلیفون نه پورته کوي بل دی نمبر بلاک کړی دی بل دی نمبر بدل کړی دی دا خو ظلم دی نو ما تاسو شو کوم بد وکړو کما تاسو سره شکړی ته ول بدر سره کوي کم سے کم نور خو نو مزیرونو زما دا فکر دی چې سار پیسې راکې ته پښورک سي زما دا فکر ته ول غرمه در کوم غرمه پښورک سي ما پښورک سي ما شام ورک سي دا مکه ودی وای چې یار والله کې لرم دکان لر راسه زستا مجرم یم زملامت یم ز جرمانه یم کسبا پیدا شوی کبل سبا پیدا شوی والله ک الله په ما خبر دی زی نه درسه ګرځو او کته ما ته اسری راکې تاریخ پر تاریخ راکې نو یواره د پیسې رسولې دی بیا مې ذلیل کړي دا ډېر بد ز الحمدلله زما سره چا دی ویر په شکړي د یو سل یو ویر په شکریا ادا کوم د یو سل یو ویر په دا نه کوم دا ظلم دی د ازمن معاشره چې دی تبا ده یو سړی و چاته په پور پیسې نور کوي هغه ما چې چاته ور کړی دا بیا راوړي ولاکه ولې د خلکو لاري بندې ورسه یاره پروا نه لري کله بلاس خلاص کله بس جړای کله بخندای ته ولې ارزو ماته دوکې راکې صحیح سو دا چمکوي نو حضرت بلال ته پیغمبر اسلام ویل بلال پټیږه ما پټیږه راسته دا حق دی هغه يهودي را لید الله رسول ته ویل ما پیسې راکا او پر دوړ سترګو زه وسنه لرم لاس می تنگ دی ولیا ولا کر سب راړي داغه مسجد کې ورته کښې نسته د الله رسول کښې نسته چې کښې نسته ما پښین تیر ما جګر تیر ما شام تیر ما خستان تیر شپه تیر ستیر رسول نه دی پریږدم صحابه ورته ستا پلار به لا پریږدي يهودي ته ویل وجنو دي الله رسول نه 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 سخت خبره بنه کوي فرمایا حق دی زبي ور کوم زپا باندېم ک يهودي دي ک نصراني دي زنه چې نه زما شتا څنګه ویل زاغه د سره کوم يهودي محمد رسول الله کښنه ولید لکه یو سپی چې انسان کښنه یي څو خبره ده داس یو يهودي محمد رسول الله کښنه ولید نه دي پرېږدم الله رسول استغفار بالکل پر دوار ستورکو د الله رسول به صحابه ته ویل تاسو به چې د نصرت مدد وکړي ته ولې ما طرفداري کوي د طرفداري وکړي چې د پر ما حق باندې دی شپتي رسو دی خو یو شی چا راوړي چې راوړي هغه ورک هغه يهودي ویل ول اشهد الله اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله والله حق او سچ نبی پیسې مې در باندې دومره زیاتوب مې وکړ دومره ناجایز مې وکړ دومره مستاسره مطلب بیا د بیا وکړ ته ماته هیڅ نه ویل والله ته الله حق ور سچ نبی مرسچم کو او نو ته ماته بد ویل تاش کنځا وکړ ستا پلار دې نو وزما سما پیسې واخلې پیسې به دیم پر باندې زارې به مرتکه شکنځا بیم درته کړي زارې به مرتکه دا د سپیش باندې کنه دی دیو نو محمد رسول الله نه صحابه ته ویلې ول تاسو د فاروق په کار دا وچتي د طرفداري کړي وای ما طرفداري پر چیز باندې وکړه خو ته پر ما پیسې باندې دي حضرت بلال ته ویلې ول بلال پټیږي بنه خبرم د دې پر د تکول حضرت بلال یو سړی ولې د جرجر منځ کوي د ویلې حضرت بلال ویلې ول کچيري فقال لو مات هذا لمات على غير مله محمد رواه طبراني کدا سړی پر دغه حال مرسلو چې دا کم جرجر منځ کوي دا چې شدی دا د الله د رسول پر دین نه دی بغیر د دین مرسلو بغیر د اسلام گویا دا سړی چې دیغه مرسلو سیسلو زموږ معاشره ډیره تباس ولا څومره تباس ولا خلک را ولاړ شي د 4 روپۍ ویسي د چا مزکه قبضه کی یار کور په کرایه در کړی و 15 کال دي تیر کته اوس ما سره کې سونه کوي تو خدای کته په دې خبرې چې دا کورستانه دي د ازما دي
ی خبر یاو نو ته پر ما څه حق لري چې زنه ته دکان را خالق یا کور ته یا ور ما لاس کال ما شل کال تیر کړی ته ما سره کیسونه کوي پر خپل دکان بیا 6 لک روپۍ 50 لک روپۍ دار کوم بیا ته ما درې لکه د څه رقم ژوند دی دا ژوند دی دا څه رقم خبره ده یاره دا خو ظلم دی ناجایز ده ایو مسجد نائب سیاست سیاست دی نه وتی څه څه ما په مسجد خرچه کوي 6 لک روپۍ ورکی بیا مولوی صاحب لاړ مولوی صاحب پچاندې ټول کړي وي په مسجد په خرچ کړي یا نه خرچ کړي یا ټک د خرچ د بل چا پیسې خرچ کړي وجه تل راکې ماته 6 لک هغه بیا مقتدیان مجبور شي 6 لک او 12 لک واتل لک چما کې مولوی صاحب لاړ دایمه د مولوی صاحب ال دي مصیبت صاحب حضرت بلال ویلې ولدا د الله رسول ته ویلې مپټیږه ما ولې پټیږه دا خو بده خبره ده پر موږ حق دی لازم معاشره چې وسته بعد هغه دغه ده کور په کرایه در کړیو نه راخلاصه دکان په کرایه در کړیو نه راخلاصه موټر می در کړیو د 2 ورځې د پاره نه راکې موټر می در کړیو مال بوې ضرور خپل کار جنوا دغه خو دې راوستل تیل نسته پکې یو خو ما چاته موټر ورکې مال موټر بوزه دول زم داس کل رزم داس بچان نه جو موټر یې بوتي دغه خو راوستي والله العظیم کې یا سینجی کې پکښې و یا پټرول کې پکښې صحیح سنو مشار سړی هغه د چا موټر ورکې ورالې بوتي موټر خپل کار یې واخستي د 100 روپۍ پټرول خرڅ کړیو د 200 روپۍ غیر واچو او به چې راوستي موټر نو سرویس کې صفای ورته ودروي سره د دې الله دې تاج بندي لري الله دې نور درکې الله دې تا آباد لري خدای دې تا نه خرابوي بیا هیڅوک د چا څه شي نه ګرځي او کما موټر در کړی دی پټرول ختم سو تارا واستي ودی دروي سینجی په کې ختمه سو تارا واستي ودی دروي خیرن کړلې دی عمردار کړی ما صفا موټر در کړی دا ژوند دی یاره ارسړی پیغمبر علی السلام نه دی چې د چا سره به دومره شچ دی هغه کوي انسان مجبور دی بشر دی یاره هغه د غمره مطلب غصه او قهر چې دی هغه لري ته ولې ظلم کوي دا ظلم به مشتي نه کو ازمن معاشره دی ظلم وډکه هر چا وچا ته پیسې په پور کړی به په کلوم نه دور کړی په کلو ما خو کیسه درځه په جلسو کې کیسه کوم سیده یو سړی مولوی صاحب دا څه پیسې خوراک هم څه کوي په کار مې د ډیر زار وخت په جلسه کې دا کیسه کوم مرته یار ما پیسې نه سره د مسجد پیسې ول مسجد پیسې راکا بس تقریبا و ماته ملسم روزه در کوم د روزي اول دویم دریم دا و ماته کال دی والله کې در وسره وړي څنګه دی اجي صاحب چې مرسي ما ته پته د اجي صاحب چې مرسي سړی غسل ورکې کې نور کوي غسل مسل پرېږ دا ورالته ازوړه د مور په دلته کې و په چالته پټ کې یو شي نه غواړي صحیح سلو الله ورډي دواوي په کله کې نه څلوير دواوي چې څلوير دواوي نه غواړي یو دعا لا نه غواړم ما چې خپل عمل خپل ځان د لپاره شکم زه چې مرسمه پر ما دواوي مکه کما د چا حق نو خړلې کما د چا حق خړلې چې امام ابو حنیفه را لراولې دواره توکل ولا خلاص درواغ بجور بن سره خطا باس لو مات هذا لمات على غير مله محمد سيصلوا الله اکبر عند حضرت بلال وکسه درته وکړه ټیم په ډیر ما سبا کوم ډیر پاته دي خبریم ډیر دي سیدا حضرت عمر فاروق فرمایي وی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ما من مسلم الا وملك فرمایي رو اصفهاني فرمایي حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ وی مرتي چې کله المنځ کو یو پرشتہ مې رستا طرف ته ولاړی یو پرشتہ مې چپه طرف ته ولاړی نو ما او تا کلمن شل منځ وکي هغه حدیث کې راځي پیغمبر اسلام فرمایي یو سړی پټ دی تمانه ویني زتانی وینم کوم ښه عمل کوي الله د شو چادر را باندې واچي کوم بد عمل کوي الله د بد چادر را باندې واچي د قیامت پر ورځ به هغه چادر لماوته پورته کیږي که پتنای کې ماوته څه چمونه کول تسبیح ذکر قران بل الله رب العزت شد د نیکی چادر را باندې واچي د قیامت پر ورځ نیکی چادر رسلیل کې ماوته ته جنت راځي او کما تا په پټ کې کلمان دي ډرامي دي د پرې دي شو سره مجلسونه دي غپې دي خبرې خډيري دي او ورته ټول سره خبر دي دا کول به الله رب العزت هغه د درواغو چادر پر دوا چې د ګناه چادر د قیامت پر چې راپورته هغه د ګناه چادر جنالیر کو جهنم ته واچي حضرت عمر فاروق فرمایي دا فرشتي ورسته طرف ته وچه په طرف ته ولاړه کمال تا شر منځ وکي دا فرشته چې رسته طرف ته په منډه د منځ وي سي اسمان لري اسمانو ته ورسي الله ته ورسي او کنو وان لم کچیر دا چو فان اتمها عرج بها کچیر سم منځ وکي د اسمان لري وي سي وان لم يتمها ضرب بها على وجهه بیا کچیر د سم منځ ونکي دغه منځ راواخه دا سړی پر د مخ ور باندې وولي چې خدای دې د غي ټوکړي کله کدال منځ ټوکړي خدای دې د غي تباہ او برباد کله کدال منځ دا مری فرشتہ ورته وایي په بل حدیث د الله رسول فرمایي دال منځ ودا سړی ته وایي خدای دې د غي در پدره کله کزه چې در پدره صحیح سره د الله رسول فرمایي اخر خبره به درته وکړه تیمم دخیږي حضرت ابو هريره فرمایي
پیغمبر اسلام په مسجد کې ناست کوي پنځ یو ځوان را لمنځه وکړ لمانځه بعد را پیغمبر اسلام ته السلام علیکم پیغمبر اسلام سلام تو وای ته ویل ته ورسه د لمنځه وای هغه ولاړ بیا لمنځه وکړ لمانځه بعد بیا را بیا سلام وای د الله رسول نه ورسه ته بیا لمنځه وکړ خیر درته مختصره کوم ټیم کم دی درې واره دا سړی ولاړی درې واره چې د الله رسول ته ورسه لمنځه وکړ د سر هغه یا رسول الله ما چې شو کنه ته ما ته خلار را ورشه زما لپاره څه کول پکار د الله رسول ته فرمایل رکوع سجده سم کوه تا چې کوم رکوع وکړه هغه سم رکوع نه ونو لہذا ستان منځ نه سې کیږي دا دې لکه تا چې منځ سره کړی نه دا تا چې سجده وکړه دا سجده تاسو نه د کړی دا دې لکه تا چې منځ نه کړی بیا غ سړی ولاړی د سره سن منځ وکړه د الله رسول ته بدا شي وکړي ور به سم او داس وکړي دا د سبات وراسي قبله ته مخامخ ودرېږي بیا به شایسته تکبیر وایي بیا به خپل قرات وایي بیا به رکوع وکړي بیا به سجده وکړي بیا به ټول منځ دغه رقم پرک کنه ستال منځ پرسو د الله رسول فرمایي د ازمرتي منځونه نه چې مرته کوو اوس په دې منځ کې خو په کار د ما تعالی منځ وکړي ما تعالی سره کاته وکړو خو ما تعالی د الله رب عزت پر ثواب راکړي د الله رسول فرمایي وچاته لسمې څه ثواب ورکړي لکه چې ما ته پر چا ملس په باندې دغه مرته ورکړه لسم روپیه راک د غش د ازما استاد المانځ ثواب د چا لسمې سس د چا نمې سس د چا اتمې سس د چا ومې سس د چا نمې سس وچاته یو شی نور ورسي ولې هغه منځ هغه رقم ادا سوی نه دي نو لہذا الله رسول فرمایي چې تاسو منځ په تاسو په شان انداز کوي دا بل حدیث ولا درته وایم یو صحابي په مسجد په باغ کې ولاړ دي شایسته باغ دی الله شباغ ور کړی دی شین سوی دی پخ سوی دی پر منځ ولاړ د مرغیان را لغه په دا شاخو ماخو کې بندي سوی مطلب ډیر باغ چې دی هغه آباد واغه شین ولو نو مرغیان را لې وخو بل خواته الله دور سوی نشي وتلې د سوچ کړه په باغ کې چې تاسو څنګه شایسته باغ دی په مرغۍ کې سوچ باندې سات بچا مرغۍ ولاړه وته ختم سوله و چې دې پر تلمانځه پر مانځه ولاړ دی او ازما سویم رکعت دا زه پر کم ځای ولاړ چې لمن جواب کې سلام یو روا امام مالک صاحب حدیث نقل کړی دی را لید الله رسول ته یا رسول الله په ما خو په ساتوس ول څه په سات روس ویل ول دې پر مانځه ولاړم دی مرغۍ را لداسي مطلب هغه باغ او په باغ کې مرغیان سره دور کې دي ازما فکر ګرځ الله ته ولاړی بیا چې مرغیان ختم شي ولاړې وته ځکه مانځه برته مطلب دی لراله پر مانځه خو نو ولاړې مال ازما څویم رکعت دی نو زما ډیره خوا بدس ولا نو زه داسې کوم د ازما باغ دی زه وتا ته در کوم ته په باغ په چې هر چا ته صدقه کوي خیرات کوي زه در سولار سیسو یو حدیث کې دا بل حدیث کې به انصاری صحابي را لوي هغه به دا شو دی باغ و چې دا ټوکري پر سر یې شي چې وتلې دا ټوکري په خپل ټکه دا یعنی میوه په خيوه خبره نه کې دی لاړې غش په لاړې و سرمانونه سو هغه افسوس ازمر ګلستان ازمر برشور ازمر توبه شایسته باغونه هغه یخ باغونه شایسته شنه زرغونی شایسته ډک درختي لاړې غش په لاړې څه جامبوج کې د حکومت ته خاصه دي او څه زمر نه زکاتونه چې موږ نور کول صحیح سلو شایسته واشه په کې ولاړو د درخت لاندې بناش وی غوابه د درلوده سونه به د درلوده شایسته صفا ولې به بيدلې هغه شپه ټول ولاړې ختم سولې نو دا صحابي هم شایسته باغ درلوده د ټوکري چې پر سر ونی ولا چې وته به در دې باغ میوه به داس په خوله چې هغه چیش کېدل هغه به ټوکري پټ کېدل مطلب راي لکه دا په ټوکري کې لګېدل ازمج عني ولا بل زي ملګری را سره ول مولي سره خامه خراز مان ځای وخت درغلې موږ منځ کوي یا سړي په مسجد باغ کې نه پلشور یال ته بل منځ نه کوي ودلته بل منځ نه کوي اوس ورسي وګوري د لوجه مري یو مسلمان ول منځ ته نه پریږدي وصایت ټیک د سیده د دې باغو ته خلق تاوان رسي ظلم دی ناجایز ته تاوان بنه رسي یو سړی را لید سایه لاندې کړي یا پورته سورور الته باغوان دی لرګي ور سره دی هغه خارتار چې دی هغه پر تیر کړي ورته څه څه ده ورور باغلاندې مخ یاره یو سات کې کښینه سم ستړی مستومانه مسافر یم مهاجر یم یو ځای روان یم یا پس واقعه تکښین موږ منځ ته ولا کپری شي موږ څلور رکعات وکي بیا راوته بل ځای خدای پاک نو دغه صحابي چې اغم دغه شو باغ الله رب العزت ور کړیو نو بیا د منځ بعد د سوچ ګرځ په دا باغ کې باندې بیا پرسته سوچ وکړي چې او وای المنظر سیر سو چې یم رکعات د الله رسول الله علیه و رسول الله د ازما باغ دی دا تا ته در کوم ته پیږي باغ پیږي غریبان پیږي د الله رسول الله دی وکا ورس خپل قریبان لري ولو ول دا کا زمون وو ګرځل ول ورس پرغه صدقه خیرات دی لاري باغ خیرات کړه ولولې ول ازمال منزد المانزه غافل کم مړه هغه د اویار په چپل کې نه چې مختمي شي هر څه کوي حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ یو واره
شیخ زکریا صاحب رحمه الله فرمایي یو واره د دسه جمعات چې دی هغه پات شو جمعات چې قضا شو ډېرې خوا باندې شو چې الله دا څه فساد راوصلو بیا رالی یو باغ درلودی په هغه وخت کې 2 لک روپۍ قیمت شیخ زکریا صاحب رحمه الله په ځای صدقات کې فرمایي 2 لک روپۍ قیمت د دې باغ غیر واقص د الله په لار کې صدقه کوي ولی الله زما یو جمعات زما د باغ د وجل ما پاتې شو زما یو جمعات د باغ د وجل منځ را دي چې نه پاتې شوی جمعات چې نه ولاړی د دې شایسته ایمانونو کزمر د دې شایسته ایمانونه وو نو بیا چې موږ راولاړی موږ زه جنتی یم زه مسلمان یم زه پلانې نو هغه خبره رښتیا دي که درواغ دی نو چې درواغ دی ولې د درواغ ژوند تیرو پښتانه وایي وای کوژ بار تر مزله نه رسیږي دوی خلا خامخا راځي کیږي زموږ دین دا موږ کوژ بار دی دا موږ تر مزله نه رسولای خامخا برسې لکیږي نو صحابي را ولی رسول الله د ازما باغ ز صدقه کوم زید المانزه څخه غافل کما بل ویل ول ما سل منځونو رکعاتونه ورکړلو ايام را ولار صباغه صدقه کوي بل را ولار صباغه صدقه کوي حضرت عمر فاروق را لید 2 لک روپۍ باغ غید الله په لار کې ورکولي الله زما پیغوارم لما جمعات ولاړې صحیح سلو بس عاجزانو خبري خډيره خوږه خبري درته کوم الله دې اول ما ته توفیق راکړي بیا دې الله وتعالى توفیق الله دې اول ما په دې دین کې نشرمي بیا دې الله ته نشرمي اول دې الله رب العزت ما د دې دین د بدنامۍ سبب نه جوړي بیا دې الله تاسو نه جوړي ټول مسلمانان ټول کلمه ګو ټول عالم مسلمانان چې کوم دي عالم انسانيت دي الله رب العزت پر دین پر اسلام پر قران پر سنت او پر دغه تور باندې ژوند ورکړي د دعوت او تبلیغ مقصد معلوم دی د دعوت او تبلیغ مقصد دا د خپل ورور دي مسلمان سو هغه بل مسلمان هغه مسلمان سو هغه بل مسلمان کا دا چې وسو لار څخه کافر ته ودرې کافر ته ابل کافر حتی چې پر دې روی زمين هیڅ یو انسان پاتې نشي چې هغه دا تور نه ویلي چې لا اله الا الله محمد رسول الله الله رب العزت ویل او د قبول منظور وګرځي الله خپل احکامات د جناب